د افغان ابدالیانو برخلیک ټاکونکې جګړه نن د سریلانکا په وړاندې. زونیز کرکټ یو ځون بریالی بل بې پایلې د سپین غر بریا او بندیامیر بوس لوبې پایله. او د مکیش کمار ځلیدنه ډهلي کیپیټلز د لکنو لوبډلې ته طوفاني ماته ورکړه. افغانستان به نن سهار 9:30 بجې د درې اړخیزه سیالیو په لړ کې له سریلانکا الف لوبډلې سره خپله څلورمه او خورا مهمه لوبه ترسره کوي. دغه سیالي ځکه ځانګړې ده چې که افغان ابدالیان بریالي شي نو مستقیم به د جمعې ورځې پایلوبې ته لار پیدا کړي او هلته به بیا له همدې سریلانکا لوبډلې سره د اتلولۍ لپاره مخامخ شي. د یادولو ده چې تر دې وړاندې افغانستان په خپله لومړۍ سیالۍ کې له سریلانکا ماتې منلې وه، په دوهمه لوبه کې ایرلینډ ته ماته ورکړه او په وروستۍ سیالۍ کې له ایرلینډ ماته ومنله. میرویس نیکه درې ورځنۍ سیالۍ، یو لوري ته بریا بل لوري ته بې پایلې پای. د میرویس نیکه درې ورځنۍ سیالیو اتمه لوبه کې سپین غرزون خپله وړتیا وښوده او امو لوبډلې د یوې پاڼۍ او 15 منډو په توپیر سخته ماته کړه. سپین غر په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 309 منډې وکړې او امو بیا په دواړو پاڼیو کې 151 او 143 منډې ترسره کړې. خو له بل پلو د بندیامیر او بوس لوبډلو ترمنځ په اومه سیالۍ کې چې په کندهار کې روانه وه د وخت له کبله بې پایلې پای ته ورسېده. بندیامیر 201 او 322 او بوس 208 او 125 منډې وکړې، خو پایله یې ترلاسه نه کړه. افغان زونیز کرکټ ورځ تر بلې پیاوړی کیږي او ځوان استعدادونه په زړورتیا رڼا اچوي. د هند غوره لیګ پرونۍ سیالي چې د لکنو په لوبغالي ترسره شوه، ډهلي کیپیټلز د لوبې واګې په خپل لاس کې واخیستې او لکنو سوپر جاینټس لومړۍ توپوهنه وکړه چې 150 منډې جوړې کړې. د دوی لپاره توپوهنه کې ایډن مارکرم 52 او عیش بدوني 30 منډې ترسره کړې. خو اصلي اتل د ډهلي لوبډلې چټک توپ اچوونکی مکیش کمار و چې 4 ویکټې ترلاسه کړې او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. ډهلي کیپیټلز هدف یوازې په 12.5 اورونو کې بشپړ کړ چې پکې کال راهول 59 نسوځېدلې او اکثر پټیل 40 منډې ترسره کړې. دا د ډهلي لوبډلې لپاره یو پیاوړی بری و چې په 14 توپونو مخکېوالی ترلاسه کړه او لوبې وګټله. د IPL دغه فصل لا هم ډېرې حیرانوونکې شیبې لري.